زه اکثر یوه خبره کوم دلته زموږ مولاناګان دي د هغوی نه زه دا یوه تپوس کوم دا یو تپوس چې ستا مدرسه په 1878 کې جوړه شوله اوسه پورې ته ما ته دا وښیه مولانا صاحب چې د وظیفو نه علاوه چې ما له وظیفه راوړی او ما له چانده راوړی تا کوم مدرسې نه انجینر ورکړی تا کومې مدرسې نه اوسه پورې ډاکټر ورکړی تا کومې مدرسې نه اوسه پورې ساینسدان ورکړی تا کومې مدرسې نه اوسه پورې میجر ورکړی تا کومې مدرسې نه اوسه پورې ایسي ورکړی تا کومې مدرسې نه اوسه پورې ډیسي ورکړی ما ته پرون ابل پرون چا یو ویډیو راولېږله په ویډیو کې یو کس هغه څه وایي عام یو کس دی کلین شیم کړی دی پته نه لګي مونځ به کوي که نه به کوي فاسق فاجر د معاشرې یو ګنده شخصیت هغه څه وایي د عالم په باره کې ملا صاحب تا خلکو له څه ورکړي دي تا د معاشرې له څه ورکړي دي تا انجینیر ورکړی د دې مدرسې نه تا ډاکټر ورکړی د دې مدرسې نه تا فلان ورکړی د دې مدرسې نه فلان دې ورکړی د دې مدرسې نه وایي تا خو ټول عمر همدغه کار کړی چې وظیفه راوړی خدای مو بخه ټول عمر دې وظیفې خوړلې دي په داسې انداز باندې د علم سپکاوالی د علم بېقدري د علم تذلیل هغه کوي دا خلک دا جواب زه کولی شم دا تپوس هم کولی شمه مدرسې ټیک ته تاله انجینیر نه یې درکړی مدرسې تاله ډاکټر نه یې درکړی لیکن ستا یونیورسټۍ ستا کالجونو دې امت ته د علم ډېر زیات ضرورت دی د دین ډېر زیات ضرورت دی د الله سره تعلق ډېر زیات ضرورت دی موږ دنیا ته دومره محتاجه نه یو څومره چې دین ته محتاجه یو د الله دین ته زموږ ضرورت د خوراک او څښاک نه هم ډېر زیات دی نو کوم شي ته چې زموږ ضرورت ډېر زیات دی ستا کالج والا چېرته یو عالم مفتي ورکړی دی معاشرې له ستا کالج یونیورسټۍ چېرته یو شیخ الحدیث او شیخ القرآن ورکړی دی معاشرې له تا څه شی ورکړی دی معاشرې له بې ادبي دي معافي که زما خبرې سختي معذرت غواړم ستا یونیورسټۍ او کالجونو اکثریت ټیک د ټولوي اکثریت څه ورکړي دهریت ښودلی خلکو ته کمونیزم او سوشلیزم یې ښودلی خلکو ته کمیونستوب یې خلکو ته ښودلی دی او د زیناکارۍ او د ډمتوب چلونه ورته ښایي ستا په کالج او په یونیورسټۍ کې ته موږ ته تانه راکې چې تاسو له مدرسو نه څه ورکړي دي ته خو راته هم وښیوه که نه ما خو عالم ورکړی دی خو ته هم راته وښیوه که نه تا د خپل یونیورسټۍ او د کالج نه کوم یو عالم او کوم مفتي ورکړی دی ته هم راته وښیوه که نه او بیا هم دقه خلک دی چې بیا به راځي عالم ته به وایي زه به ستا ومنم که نه دا علما ته ختم که زه به ستا ومنم که نه چې ته خپله نکاح په خپله باندې وتړې ته خپله جنازه په خپله باندې وکړه او دارنګې چې کله ستا فیصله راشي بیا ته په خپله باندې وکړه او ته د طلاقو مسلې د بیوع مسلې او دارنګې نور چې کوم مسایل دا بیا ته په خپله باندې وکړه که نه تا ته خو د مړي د لمبولو چل هم نه دی معلوم تا ته خو د نکاح چل هم نه دی معلوم ته خور او مور پیژنې سوال کوه چې علما موجود دي په دې مساجدو په دې مدارسو کې دا تر ډېر خلک وایي مدارسو څه وکړه دا علما په دې جوماتونو کې ناستې دي څه وکړه مدارسو کم ملکونه فتح کړه وایي دا تانه خلکو له ورکوي زمانو دا سوال کوي چې خره چې دا علما موجود دي خره چې دا چند مدارس موجود دي چې دین یې دله دلته ساتلی دی که د دې جوماتونه دا خلک ووتل ستا دین محفوظ پاتې نه دی ګورې ته خو خپل خور او مور هم نه پیژنې ته خپلې ښځې حق هم نه پیژنې چې عالم تا ته نه یې ښودلی ته له څه نه څه خبرې زه به ستا ومنم که نه ای فاسقه او فاجره زه به ستا ومنم چې کله ستا مړی وشي او بیا ته په خپله باندې جنازه وکړي هلته او تی خپله بیا هلته وسپارې بیا خو تلی ملا ته ټیټ پاس کېږي چې راشي چې مولوي صاحب جنازه وکړه بیا ته نکاح په خپله وتړه که نه ورځي مولوي صاحب ته یې راشي چې یاره نکاح لاله وتړه حیا په دې خلکو کې نشته شرم په دې خلکو کې نشته دی بې حیا او بې شرمه خلک دی چې په هغه خلکو باندې اعتراضونه او تانونه کوي چې کم د دې خیرخوا دي مدارس علماو تاسو له څه تیار کړلو هغه خلک یې دله تیار کړه چې حرام حلال یې درته ښودلي دي هغه خلک یې دله تیار کړي دي د الله دین درته ښیي
جهنم او د جنت تذکرې درته کوي. هغه خلک یې دله تیار کړي دي چې د خور او د مور او د ښځې حق یې ورته ښودلی دی، د پلار حق یې درته ښودلی، د کشر او د مشر حق یې ورته ښودلی. نن عالم مجرم په دې وجه باندې دی چې د الله دین خلکو ته بیانوي. نن عالم مجرم په دې وجه باندې دی چې خلکو ته حرام حلال ښیي. نن عالم مجرم په دې وجه باندې دی چې د معاشرې د اصلاح خبرې کوي. نن عالم مجرم په دې وجه باندې دی چې خلکو ته وایي تنازعات پرېږدئ، جنګ جګړې پرېږدئ. نن عالم مجرم په دې وجه باندې دی چې د مور او پلار حق ښیي، د ګاونډي حق ښیي، د حیوان حق ښیي، د نور ټول حیواناتو دارنګې د انسانانو د پیریانو د ملایکو د الله او د رسول حقونه ورته ښیي. نن عالم مجرم په دې وجه دی تعلیم ته تعانه ورکې او بیا داسې سپک الفاظ چې عالم ټول عمر وظیفې وختلی وظیفه راوړې الله وبخا. ته د عالم شکر نه ادا کې چې هغه غریب سخته تېره کړې ده، سخته سړې روټۍ خوړلي، سړې روټۍ، او کله به سالن و او کله به نه و او تکلیف یې تېر کړی دی. دې عالم کولی شو چې ځان یې څه بزنس کړی وی، ځان یې څه مزدوري کړی او مال یې ګټلی وی، سفر یې کړي، ګرمي او یخني برداشت کړې ده، سړې روټۍ خوړلي. خو ستا د خیر دپاره چې دته زه لږ څه دین وښیمه چې زما آخرت ښایسته شي، ته د عالم شکر نه ادا کې. زما ورونو د علماو د علم ډېر په سختۍ زده کړی دی، ډېر په سخته موږ ته خپل استاذ محترم شیخ عبدالسلام رحمت الله تعالی علیه هغه به ویل میا والي کې موږ سبق وی خوراک په نه میلاوېده، روټۍ به کله سالن به نه و. یو ملګري ویل راته ویله، یو ملګري موږ ته ویله چې تاسو مړاسې خوراک نه کوئ، ما له خو چرګ راځي، زه چرګان خورمه. ویل موږ ویل چې دا به کوم ځای کې دا څوک دی چې دا چرګان راوړي. بله ورځ د روټۍ ټیم و، اوس دی په کمره کې هلته ناست دی. موږ پې ورلو اچانک چې دی کوم چرګ خوري چې اوس ورلو په جام کې خواته اوبه یې ښودلې دي، په کاغذ باندې اوس سره سور مرچ پروت دی، په سور مرچ کې نوڼۍ وهي، هغه خوري او بره پې اوبه څکي. ویل دا چرګ دی که نه؟ ویل هغه عالم چې هغه په مرچو پسې روټۍ خوړلې، هغه د مالګې په اوبو پسې روټۍ خوړلې ده، خو ستا دپاره دین زده کړی دی. نن زما ورو په دې معاشره کې خیرخوا خلک د خلکو دشمنان دی. عالم غلطي دا کړې چې تا ته دین ښودلی دی، علم یې کړی دی. نن په دې معاشره کې زما ورو د علماو د انبیاو وارثانو د هغې قدر ختم شو، د هغې عزت ختم شو، د هغې وقار ختم شو. زما ورو نن په معاشره کې عالم سپک معلومیږي خلکو ته، معاشره کې ولیدلی خلک معلومیږي. غلطي دا کړې ده چې سخت یې تېره کړی او تا ته علم ښودلی دی. او دغه خلک بیا زموږ مشران یې دا په موږ مشریم کوي، دا په موږ مشریم کوي. یاد لرئ ابن عساکر فرمایي تبیین کذب المفتری خپل کتاب کې وایي اعلم ان لحوم العلماء مسمومة، پوه شئ ګورئ د علماو غوښې زهریله دي. وعادة الله في هتک استار منتقصیهم معلومه، او د الله عادت معلوم دی چې د علماو چا بې عزتي کړې چې الله د هغې عزت څه کار کړی دی. عبدالله ابن مبارک فرمایل من ازدرا بالعلماء ذهبت آخرته، چا چې د علماو سپکاوالی وکړو آخرت یې لاړ تباه و برباد شو، آخرت یې خپل خراب کو. زما ورونو ټیک د علماء سوء به یي، لیکن ټول علما یادول دا ظلم دی، دا ظلم دی. دې ته موږ انصاف نشو ویلی. او دی به سیبه په عام تقریر کې فاسق فاجر به داسې جذبه شي او دا کار به کوي. او زه حیران یم چې بیا هغه عالم ته چې ورځي او دې خلکو سه بیا جنازو کې ولاړ دي، هلته په تعزیتونو کې به هم ناست دي. داسې خلکو له په دې مخ لاړې ورتکل پکار دي چې کوم خلک د علماو دومره بې قدري کوي.